سیاستوال هیچېرې د هیچا خپلېدلی نه شي ته به ورځې په غم خادۍ که دوی ته تللی نه شي د دوی پیسه نه ستا په ګور نه په کفن لګېږي نه دا په بیا آبادولو د وطن لګېږي سیاستوال نه عمري دوستان نه دښمنان پاتې دي چې چېرته ګټه وه هغې لور ته میلان پاتې دي دوی په چړو باندې مڼې مالټې تورۍ پرې کوي موږ له پېخېټې پرې کوي زموږ مرۍ پرې کوي د اوټ نه مخکې به کورګی د زړه په سر ورکوي چا له به سویرې ورکوي چا له به لمر ورکوي د اوټ نه وروسته بیا څلور دیواله بېرته اوسي بیا مو لیدلي ده چې دا ښاغلي چېرته اوسي نو سیاست تر اوسه خپله نه کړئ ولار ملګرو بعضې وایي چې نه مور لري نه پلار ملګرو یاره نور څومره انتظار دا ستا لپاره وکړم منزله نور څومره مزل پر دغه لاره وکړم د هغه راسې د دریاب سر ته ونه رسېدو د سرخوړلي انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي د دنیا لوی بشر دوستان وي خو چې دلته راشي حاتم طایی نوشیروان وي خو چې دلته راشي ترې چنګیز خان او منګل خان هلاکو خان جوړ شي یا رنجټ سنګ یا ګوټ تیمور یا ګورګین خان جوړ شي څه خپله موږ د سرخوړلي عقل سر ته ناست یو نورو ته سیوري جوړوو په خپله لمر ته ناست یو سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري د هغه راسې چې په سیمه کې یو بم چاودلی له ډېره درده مې دا زړه لکه غنم چاودلی اول مو ووژنې په بل بیا زمونږ خپل راشي د یو حجاج له ظلمه خلاص لا یو چې بل راشي نو ربه د دوو عمریانو یو دریز راکا یا عمر راکا او یا عمر عبدالعزیز راکا الهي ستا د قدرتونو او د جمال په خاطر ستا د رحمت ستا د لویۍ ستا د کمال په خاطر ربه زما د محمد رسول الله په خاطر د نازولي ابراهیم خلیل الله په خاطر بیبي مریم بیبي آسیا بیبي عایشې په خاطر پروردګاره د مکې او مدینې په خاطر دین او مذهب پښتو او خاوره مې خوندي وساتي د تاریخ پاڼه مې زرینه میوندي وساتي زما د کړو ګناهو درته توبه لګوم د خپل ولس د سرکشي درته سجده لګوم دا څلوېښت کاله زما کور سیخ کې ټومبلی ربه د جنګ لوبغاړو زما ورور سیخ کې ټومبلی ربه اوس هم سره زر یم اوس هم سره زر یم د تیر په څیر پښتون پاتې یم ربه د هر نعمت او راکړې د ممنون پاتې یم غنم زیتون زعفران پنبه حلال خواړه راکړه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواړه راکړه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواړه راکړه تر بیا ښې چارې نړۍ مننه کوو د هیواد خوږژبی او پیاوړی شاعر مطیع الله تراب څخه کور مو ودان ډېره زیاته مننه کوو ویاړ یاستئ زموږ وایي هېڅوک نه راځي ستا مرګ ته له ډیلیه هېڅوک نه راځي ستا مرګ ته له ډیلیه ستا قاتل تا کې دننه دی سړیه که یو نشو نوم نشان به مو فنا شي که یو نشو نوم نشان به مو فنا شي کویټواله پکتیاواله پېښوریه د ژوندون نړیوال تلویزیون ډیرو درنو او معززو لیدونکو او د ژوندون په انګړ کې راغلو هیوادپالو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او د دې ترڅنګ د هیواد د خپلواکۍ د 9مې کلیزې مبارکي وایم په دې هیله یم چې دغه کلیزه زموږ د هیواد دپاره تلپاتې سوله نیکمرغي او پرمختګ راولي دا چې د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ باندې دغه غونډه په لار اچول شوې ده نو په غونډه کې موږ ډېر اړخونه لرو چې د غونډې وروستۍ برخې دي او په وروستیو برخو کې موږ سپورتي ننداره لرو چې زموږ د تیکواندو لوبډله به راشي او تاسو ته خپل ننداره وړاندې کوي چې د محترم استاد بابکر خیل د تیکواندو لوبډله ده او یا هم ټولنه ده او همدارنګه د دې ترڅنګ د هیواد ډېر پیاوړی تکړه او خوږژبی سندرغاړی عبدالله مقری به هم زموږ سره وي په خپرونه کې په غونډه کې په ویاړ چکچکې وکړئ مقری صاحب شعر چیرې وي ښې ونازوئ او همدارنګه د خوست څخه راغلی تکړه سندرغاړی تکړه هنرمند ګل رؤف شوقي هم زموږ سره شته چې
ګلرؤف شوقي به موږ او تاسو ته د امن په هکله سندرې ووایي او د دې تر څنګ زموږ د څکانو ورونو د چوببازۍ برخه ده چې هغوی به هم تاسو ته خپل نمایشات وړاندې کوي. اوس هم د بابکر خیل د تکواندو د ټولنې په ویاړ باندې ښې چکچکې وکړئ تر څو تاسو ته ښایسته ننداره وړاندې کړي.